کله چې دا مینه زوروره شي که نه نو د هغه خط تمام شي. که تاسو خیال وکئ یو لیونی اکثر په بل لیوني نه خفه کېږي، یو مذوب چې کوم دی نو په بل مذوب باندې نه خفه کېږي، یو معذور چې کوم دی په بل معذور باندې نه خفه کېږي. ځکه نه خفه کېږي چې یو په خود کې نه نو هغه بل هم په خود کې نه. نو که تاسو خیال وکئ نن د فرخاد رضا خط کړی دی، فرخاد رضا په دې ویډیو کې تاسو وګورئ، یقین وکړه ما خو سره په خپله باندې اوښکې د سترګو ولاړلې، زه خو یې بیخي ډېر زیات خفه کړم. خو تاسو هم را سره دا ویډیو وګورئ چې دا څه وایي او یو څو خبرې پرې کوو. راځئ زموږ سره. تاسو ورور فرحات رضا یم، چونکې د یو کس خواته ناست یم چې نوم یې دی ثناء الله بهیم. ثناء الله نوم یې دی. چونکې د څه نه معذوره دی؟ د خدای نه معذوره دی او دماغي عادت یم ټیکنیک دی. نو د ده په طرف ورځم چې په زړه باندې څه داسې ارمان دی، ډېرې د غریبې کورنۍ سره ډېر تعلق ساتي. تاسو وګورئ که نه دلته د یو مذوب په بل مذوب باندې، یو معذور په بل معذور باندې څونه زړه سوی دی، څونه زړه یې پرې خفه شوی دی. فرخاد رضا وایي چې دا ډېرې د غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي. تاسو ته پته ده چې فرخاد رضا باندې څونه سختې تېرې شوې، څونه تکلیفونه یې په والد صاحب باندې تېر شو او بیا هم ورسره یو غریب درد په زړه کې شته دی. ثناء الله بهي څنګه یې؟ څه ویل غواړې دې خلکو ته؟ نور څه ویل غواړې؟ ستا په خبرو څوک داسې خاص نه پوهېږي، څه ویل غواړې؟ مونځ کې څو ټیمه مونځ کې؟ دوه؟ پنځه ټیمه ده. وګوره که نه او ته فرخاد رضا اول چې د مونځ تپوس وکړه که نه چې مونځ کې که نه کې او ته یې چې او مونځ کومه بیا ورته وایي چې څو ټیمه. خو تاسو ته ما څنګه وویل چې په هود کې نه دی نو بیا ورته وایي چې زه 2 ټیمه مونځ کومه. واورئ دا ویډیو راسه اخرې پورې وګورئ. نور څنګه یې؟ د مینهوال ته به څه ویل غواړې؟ د کوم ځای ستا تعلق ساتي؟ ډېره زیات خوند کوي او فرخاد رضا د خولې نه دا خبرې اورېدل هم ډېر خوند کوي. که تاسو وګورئ په دغه معاشره کې، په دغه کلي کې، په دغه علاقه کې چې داسې خلک وي نو هغه کلی ډېر زیات آباد وي او هر وخت خوشحالی. موږ چې کله په کور کې دغه شانې ماشوم وي، کله چې په علاقه کې داسې ماشوم وي نو هغه خلک چې کوم دی روښانه وي او اکثر په سهار کې وګورو موږ دغه ماشومان روزي او بیا ورسره خاندو، لوبې ټوکې ورسره کوو. هسې هم ماشومان ډېر خواږه وي خو دا مخلوق چې کوم دی دا ډېر زیات خلکو ته ګران وي او ډېر زړه ته نږدې وي. که تاسو وګورئ په ټول معاشره کې دغه شانې خلک په شکل باندې یو وي. دا مذوبان چې کوم دی دا الله ته ګران وي، دا الله ته نږدې وي. نو د ویډیو مقصد مې دغه دی، د دغه نه یو دا میسیج دی چې تاسو د دغه خلکو ډېر خیال وساتئ. نن که فرخاد رضا د ځان سره کېنولې دا په ده باندې ډېر ګران دی. دغه شانې خلک چې کوم دی د دې خلکو سره مینه وکړئ. هسې هم په خپل سوسایټي کې، په خپل معاشره کې کوم دی مینه خوره کوئ، مینه وکړئ، مینه چې کوم دی عام کوئ، نفرتونه لرې کوئ. یو څو ورځې ژوند دی، سبا مرګ دی. نو ټول ته مې دغه خواست دی، دغه میسیج مې ورته دی چې دغه مینه خوره کړئ، دغه مینه عامه کړئ. خپل منځ کې دغه رکاوټې، دغه جنګ جګړې دا لرې کړئ. موږ سره بل ملکونه ټول دغه یو مخلوق او دغه یو خلک دغه یو پښتانه یو. نو پکار ده چې د عام مخلوق سره مینه وشي او دغه میسیج چې کوم دی دغه د الله د رضا دپاره شیر کړئ چې دغه خلک چې دغه میسیج ترلاسه کړي. د فرخاد رضا دغه میسیج ټول خلک وګوري. چېرته چې مو د ځان خیال ساتئ. د بل پروګرام پورې خپل روح کاشف لور کې اجازت دلوي. الله په امان.